وکړي دا ګران کار دی. نو ځوان خو هغه دی چې ګران کار وکړي چې مینه را سره وکړي او مینه د سره وکړم. صحیح ده. نو روژه مې ماته کړې ده او خوب وږیم، خو زم چې دا خبرې تاسو ته در ورسي نو دا خو ډېره وړه قرباني ده د وطن دپاره، د خپل افغانیت دپاره، د خپل کلتور دپاره، د خپل ماشومانو دپاره، د خپل د سوشل میډیا سمولو دپاره چې کومه نورې قرباني ورکوو، که د پیسو وه، که د بدن وه، که د وخت وه، که د ډوډۍ وه، هر قسمه قرباني ته تیار وو. خو تر اوسه پورې مې چا نه نفرت نه دی کړی. غوسه کېږم، شکل مې داسې دی چې خلکو ته ښکاري زه غوسه کېږم، راځي غوسه راځي، خو غوسه کې هم زه احترام او ادب استعمالوم. صحیح ده. نو لاندې کمنټونه ما کتل ډاکټر صاحب چې افغانستان ځوانان به کمنټ وکړو چې تاسو افغانان نه، او د کوزي پښتونخوا نه به هغې ته کمنټونه راغلل. نو زه د هغې افغانستان ځوانانو ته کوم چې وایي تاسو افغانان نه، هغې ته زه یو وړه غوندې خبره کوم. که ته وایې چې موږ افغانان نه وو که نه، نو ته چې څنګه افغان یې دغسې افغانیت ته زمونږ زر ګزه سلام دی. یو ګزم نه، دوه ګزم نه، دریم نه، زر ګزم ورته سلام دی. صحیح ده. ته چې څنګه افغان یې نو دی کمنټ کولو نه پهله عقل او دغه وجنګوئ چې موږ چا ته لګیو، کم خلکو ته لګیو. هغه خلک چې پښتو او کلتور او عزت او احترام یې په دې میډیا باندې رانیولی دی. هر ورځ د پښتنو جامه وځي په دې میډیا باندې، هر ورځ د پښتنو عزتونه لوټ کېږي، هر ورځ د پښتنو ښځو ته بېعزتي کېږي، هر ورځ د مور او خور کنځا کېږي. هغې سړي ته ته لګیا ته افغان نه چې هغه د پښتو افغانیت دپاره لګیا دی، هغې ساتي، ماشومانو ته عقل ښیي، په عزت او احترام خبرې کوي، کنځا نه کوي. نو که چېرې زه افغان نه یم او افغان ته چې ته کنځا منې، سپکاوی منې، د ښځو بد منې، نو ستا غوندې افغانیت ته هم زر ګزه سلام دی ځوانه. ښه خپل افغانیت به راغونډ کړي، په تعویض کې دې ځای کې واچوه او خلکو ته یې مخې ته کوه وایې زه افغان یم. همدغه نه افغان یې څومره چې دې تعویض دی. صحیح دی که نه؟ نو زما غوسه، زما خبرې دغې باندې خفه کېږم. د چا به مشر ورور یم، د چا به کشر ورور یم، مزاج نه به کله تیز شم، کله به هلکه شم، خو ټولو ته مینه احترام لرم، چا ته هم بېعزتي او بې حرمتي نه کوم. نو ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې، تاریخي حقایق، دغسې ریسرچونه دا به موږ کوو، میدان ته به راوړو، دا ډله به ورو ورو غټېږي. خو زه غواړم چې افغانستان نه دلته کوم د بري پښتونخوا خلک ناست دي، افغانستان نه تاسو داسې تاریخدانان پیژنئ، پی ایچ ډي پروفیسران پیژنئ چې په میډیا باندې شتون لري. نو ما هغې سره معرفي کې زه غواړم هغې زه خپلې ډلې ته راولم. داسې ډاکټر نفیس به کوم، د افغانستان نه یو پروفیسر به کوم، ځان سره به کېنوم او په دې باندې بحث کوو. که څوک داسې وي چې تاسو ته لګي چې یار دا سړی بهترین دی د حمزه او ډاکټر نفیس او د دې ترمنځه د بري پښتونخوا نه، نو هغه سره که ستاسو څوک چا ورسره نمبر وي، څوک معلومات وي، نو ما ورسره معرفي کې زما نمبر زه به ورکړم، خبرې به ورسره وکړم او میډیا کې زه هم ځان سره یې کېنوم او خبرې وکړو. صحیح ده. خو د کوزي پښتونخوا پښتنو ته یو پیغام لرم. بار د کوزي پښتونخوا پښتانه دلته کمنټونو کې دوه درې ډېر نه بار مو وکتل چې افغانان نمک حرام دي، افغانان داسې دي، افغانان داسې دي. نو ګوره کله چې تاسو افغان ته بې حرمتي کوئ، دا زما بې حرمتي ده. لکه زه ځان ته افغان وایم، زه افغان یم. دا څنګه کېدی شي چې یو سړی زما په لایف کې زما بېعزتي کوي او په دې بنیاد یې کوي چې زه خو پاکستان کې پیدا شوی یم، نو زه به ستا ملاتړ وکړم او د هغې خلاف به شم. زه به همیشه د خپل قوم دپاره ودرېږم، د خپل ژبې دپاره، د خپل وینې دپاره. ریاستونه ماته هیڅ مهم نه دي، خپل قوم ماته مهم دی. که هغه د کونړ افغان دی، که هغه د باجوړ افغان دی، که هغه د کابل افغان دی، که هغه د وزیرستان افغان دی. صحیح ده. نو افغان لغت د بېعزتي بې حرمتي ده، زما بېعزتي بې حرمتي ده. په دې باندې زه غوسه کېږم، خفه کېږم،
په دې باندې زه اکشن هم لرم، په دې زه خبرې هم کوم. نو دا خبره نه ده چې د افغانستان خلکو دپاره مثال حسیب دی یا مبین دی یا نور خلک دي. افغانستان خلکو دپاره زه یم، زه هم پرې ولاړ یم، زما خپله وینه ده. نو که د افغانستان د خلکو بېعزتي کېږي زه به پرې ودرېږم، که د کوزي پښتونخوا خلکو بېعزتي کېږي زه به پرې ودرېږم. دواړه زما خلک دي، زما وینه ده. نو دې خبرې ته لږ پام کوئ، دې خبرې ته لږ غور کوئ. صحیح ده؟ دلته زما لایف ته ریاستونه مه راوړئ چې زه پاکستاني یم او زه د افغانستان یم. ریاست میاست زه نه منم، زه صرف قام منم. دلته زما لایفونه په قام باندې دي. نو دلته ریاستي سوچ مه راوړئ، دلته قامي سوچ راوړئ، او قام زموږ افغان دی. نو دغه زما خبرې اوس کمنټونو کې که څوک غوسه راته، څوک رانه خفه وي، څوک خوشحاله وي، نو خپل د ننني لایف باره کې خپل یو کمنټ ولیکئ. د خپل اظهار ولیکئ د کمنټ کې چې نننی لایف څنګه و، څه شی پکې و، خوښ هم شو خوښ هم نه شو، او مخکې نور په کار دي که نه. نو خپل یو رای ولیکئ په کمنټ کې، زه به یې وګورم چې د خلکو څه نظریه ده. دا لایف پوسټ کوم په یوټیوب چینل، چې څوک یې پوسټ کول غواړي زه به ورته سوچه خپل ځای نه ډاونلوډ کړم، زه به یې ورله ورکړم که څوک یې پوسټ کول غواړي. ډېره مزه یې وکړه. اوکې، ډېر ښه. نیګیټیو کامنټس اټس اوکې جانان، خبرې چا پسې نښلي نه ښه، اټس کمپلیټلی فاین. It was excellent. Okay. نجیب ننګیال. Okay. نجیب ننګیال صاحب او ډېر تکړه دی. ښه، سلامونه. وعلیکم سلام جانان. ماشاءالله، ویری نایس. آفرین، ډېر ښه، مزېدار، ډېر اعلی، ډېر ښه. اوکې اوکې، مننه. سلامونه. وعلیکم سلام. ګریټ. اوکې، دا مونږ سرسري خبرې وکړې ښه، په افغانیت باندې، پښتونستان باندې، په افغان باندې، پاکستان باندې، چې نظریې ستاسو صفا شي. ورو ورو به مخکې ځو. اوکې، او تر اوسه پورې تاسو 5 لکو ته غشي نه دي رسولی، لکه یا خو زما خبره درته ونه رسېده او یا تاسو خپل لوز پوره نه کړو، خو هیڅ اوکې. بل ځل به یې درته کم اکدم، بل ځل به یې درته 2 لکه ایږدم. مجید قراره. صحیح دی جانه، ښه معلومات. مننه، ټولو ته مننه. نو زه اوس ډېر زیات وږی یم، ما خو روژه ماته کړه خو څه مې خوړلي نه دي. زه هم ډوډۍ خورم او که ژوند و نو د خیره انشاءالله بل لایف کې ډاکټر صاحب سره یا زما خپل لایف ویډیوز به هم راځي او معلومات به درته وړاندې کوم. نو مننه کوم د ټولو د راتلو، د کېناستو، د خبرو اورېدو، موږ ته د برداشت راکولو. صحیح ده؟ ټولو ته زما مننه، مینه، قدرداني. الله پامان. الکوزی دورانی چې څوک هم پروفیسر یا د بر پښتونخوا PhD پروفیسر یا عام پروفیسر یا تاریخ دانی ما ورسره معرفي کې پلیز. زه غواړم چې دا مشران ز خپل پاڼه کې راغونډ کړم، پښتنو ته یو بهترین ریسرچ یو غونډه وته جوړه کړم چې بل تر اوسه پورې غلط شو. د دې نه پس نه چې مې انګریز غلط کی، نه مې فوجي غلط کی، نه مې بولا غلط کی، چې یو سړی مې غلط نه کی. د دې نه پس بس دا خبره اوس ختمه ونوره. نو داسې یو غونډه را جوړو. نو مننه کوم ټولو ته زما سلامونه. الله پامان.